د شرمځای د ویښتانو د خریلو طبي ګټې. کله چې د شرمځای د ناحیې او د ویښتانو خیال ونه ساتل شي. ګرانه کتونکیا، په ویډیویي ډول ستاسو د پوښتنو مطابق ځوابونو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو د پوښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. نو نوموړې ناحیه په بېلابېلو جراثیمو لکه فرازیتي انتاناتو باندې، وایرسي انتاناتو باندې، فنګسي انتاناتو باندې، همدارنګه حساسیت الرجي د پیښو ښکار کیږي. د ویښتانو نه خریل د دې ناروغیو او ناپاکیو لپاره لار هواروي چې په پایله کې شرمځای ناحیه خوړنیږي، اوبه پیدا کوي، د دې پر ځای خارښ پیدا کوي. د ویښتانو نه خریل کیدای شي ناروغانو ته په ځانګړي ډول ښځو ته سوزاک هم پیدا کړي، ځکه چې د هغوی د بدن د میکروبونو د ننوتلو لار پراخه ده. ځینې د ناروغۍ څخه ډېر اوږد وخت نیسي او د ناروغ اوږد مهال دپاره ځوروي. په ځانګړي ډول وایرسي انتانات. که چیرې په اسلامي نړۍ کې یو څوک نارینه په ځانګړي ډول ښځه د دې ناروغۍ باندې اخته شي، نو مسلمانان خو ډېر حیاناک دي، هیڅ چاته دا ستونزه نه بیانوي، ډاکټر ته هم نه ځي. کله چې د دې ناروغۍ څخه زیات په تکلیف شي، بیا خپل ملګري ته وایي یا په خپله ډاکټر ته ځي او دا ستونزه بیانوي. نو د دې لپاره چې په دا ستونزه ککړ شوي نه وی، نو د شرمځای د ویښتانو ته خیال یا فکر کوئ او له حده یې مه زیاتوئ او ژر یې صفا کوئ. دویم، که چیرې تر 2 یا زیاتو میاشتو دپاره د شرمځای ویښتان ونه خریل شي، نو دا کار د ښځې او میړه د روا جنسي اړیکو ساتلو په وړاندې خنډ ګرځي او د غوښتنې خلاف د جنسي اړیکو څخه د خوند په زور او درد بدلیږي. دریم، د اسلام دین د ښې سلیقې خوښونکی دین دی. د روحیاتو له نظره که پر وخت او خپل ځای د شرمځای ویښتان ونه خریل شي، ښځه او نر یو او بل ته ځنګلي فکر کوي. څلورم، د شرمځای د ویښتانو نه خریل کیدای شي یو خطرناکه مفکوره هم د ښځې او میړه ترمنځ پیدا کړي، هغه دا چې یو د بل په مقابل کې بې اعتماده کیږي او یو خو یې دا فکر ذهن ته لویږي چې د یو بل په وړاندې بې توپیره وي. ویډیو مو خوښه شوې وي، د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه مننه.